خدای منډي هغه په جیبو کې اچي. اوس ظالمه د خدای جواب به څه ورکړي، په ورځ د قیامت به یې څه ورکړي. وزیر صاحب احمد تا نه به خدای پوښتنه وکړي، اشرف غني تا نه به خدای پوښتنه وکړي، له ټولو مشرانو به خدای پوښتنه وکړي. مریضان یې دغه مخلوق ټول راجم سوی ده، د خدای په امید، د دغه حکیم په امید راجم سوی ده. الله پاک ته بشوه. له 50,000 مخلوق ډېر ده، زغلی هغه کوي څه کوي. دا په دې خاطر د حکیم بندوي چې ته ودرېږه د دنیا ډالر زار د څه لړمانو ماران دي چې د تا په نس کې. تاسو مورې په خبر یاست چې دا حکیم صاحب د 1 نفر څخه 1 روپۍ نه دی اخیستی، نه یې اخلی، مجاني یې راکوي. او تاسو دا تاییدوئ؟ موږ یې تاییدوو چې مجاني د رب د رضا دپاره یې کوي. الله به همدغه موږ ته شفا وګرځوي. موږ ډېر بېوسله مظلوم ملت یو. الله دې دا کرونا له دې افغانستانه له دې ټول افغانستانه ورک کړي. خدای پاک دې د حکیم هغه وپوښته وبخي چې دومره زحمت تکلیف ګالي. مننه. بس قربان دې مورې خیر اوسې. دغه زموږ یا زه ځان رسوم. وروره جوړې دا لږ زره خبره مریض ده، ما سره خبره وکړه. آی غزني مې راوسته ده، غزني نه، د دوه لاسونه هم نه لري، سترګې هم نه لري. دا حکیم صاحب خاطر راغلو، دا شفا کوي خو دا دولت خیانتګار ده. او وروره دا دولت والا خیانتګار ده. دا ملت ولې خاو ده، دا ملت سره کم تجارت باندې خاو ده ټول ملت. مورجان چی لپاره راغلی؟ مریض هستم بچه، نفسم قیت هستم. چی آمدی مادر جان؟ دوا آمدیم، گفتن که اینجا حکیم از دوا میده رایگان. فعلا تقسیم نمیکنن دوا، فعلا چرا بر تقسیم نمیکنن؟ چی گپ است؟ نمیفهمم. آیا تو خبر هستی که به تمام مادر جان خبر هستی که به تمام پرسنل حتی به خود وکیل صاحب از طرف وزارت صحت عامه گفته شده که شما حق تقسیم دوا را ندارین؟ دایی دوا نه از کسی پیسه گرفته شده، نه به خاطر امتیاز. ما شفای خدا میخوایم، شفا بده ما پیش حکیم آمدیم، ما پیش دکتر نرفتیم، ما تست نکردیم. خدا ما آمدیم که ما اینمی حکیم دوا بده، ما شفایاب میشیم. ما خدا شفا بده اول، اینمی خداوند باز اینمی حکیم. اینمی گفته که شفا دمی قطره شفا خداوند دایش البته انداخته که ما آمدیم همینجا. بچیم خدا جان رحم کنه. ګرانو دوستانو، ګرانو مسلمانانو، ګرانو افغانانو، تاسو ټول په جریان کې یاست چې یو ځل بیا تکرار کوم چې زموږ خلک په انتظار دي، زموږ خلک دوا ته انتظار دي او څوک دوا نه راکوي. زموږ خلک شفا ته انتظار دي او څوک نه پرېږدي چې دا شفا راسته راوړي. دا زموږ غږ باید ټول نړۍ ته ورسېږي، وزارت صحت عامې ته ورسېږي. حاجی صاحب مادر جان به خاطر چی آمدی؟ به خاطر اینمی دوای حکیم صاحب آمدیم که بوده که ما شفایاب شویم. از کجا آمدی؟ از ارزان قیمت. قیمت چند بجا آمدی مادر؟ ما شوم آمده بودیم میگه صبح بیاین، باز شو میگه دوا خلاص شد، حالی که آمدیم میگه وزارت جیب خود بند کرده خواهد بود دیگه. نه اشرف غنی سیر شد، نه چیز وزارت صحت عامه سیر شد. سلام علیکم. صحت خوب است خوار محترم. خوار به خاطر چی آمدی؟ به خاطر دوای صاحب حکیم صاحب به خاطر دوا آمدیم که حکیم صاحب ما افتخار میکنیم که در وطن ما یک شخص پیدا شده که میتونه که به ما شفایاب شه، ولی دولت اجازه نمیده، ولی ما از این حمایت میکنیم، از حکیم صاحب حمایت میکنیم و افتخار میکنیم. ما امیال لایف هستم، خودم مدیر مسئول مطبوعات بنسط افغان هستم. یاور حکیم صاحب، ما دیروز در جریان بودیم که وزارت صحت عامه آمد، صحت عامه وزارت څخه غړي راغی او موږ ته ویل چې دغه دوا مه تقسیموئ. موږ شپې ورځ دوا مو ویشل ټولو خلکو ته،
دا پرون شپې ما تر 2 ورځې شپې پورې ما دا دوا تقسیم کړې ده او اوس ستاسې خواست دولت څخه شي موږ خاص دولت څخه دا دی چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا شوې اما زموږ حکیم صاحب کولی څو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب سو نو دوا نه خپله دولت دوا پیدا کوي نو موږ ته اجازه راکړي چې د حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو خو نو موږ ګناه چې ده نو دولت خو هېڅ کار نشي کولی نو بغیر د دې چې د نړۍ څخه پیسې ټولې کړي خپل بودیجې کې اضافه کړي او موږ ته هېڅ شی نه راکړي نو یو ټسټ نشي کولی دی نو دوا د کوم ځای څخه پیدا کوي نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو مستفید سو نو نه د دې څخه اجازه راکړي دا دولت د چی لپاره دی ته څه وخت راغلی خورې زه سهار وختي سره راغلی یم پرون ماښام هم راغلی وم خو دوا خلاص شوې وه بیا ول سهار راسي نو موږ سهار راغلي یو دلته په نوبت ولاړ یو تر څو دوا راکړي د کوم ځای راغلی خورې زه چارې قمبر څخه ډېر مننه خورې مورې سلام علیکم ښه خیر دی مورې هېڅ کوم خبر نشته مورې صدای مردم باید به کل دنیا برسه به کل دنیا مردم دروازه از تو که مردم بیا ګرانو دوستانو ګرانو وطنوالو ګرانو ټول افغانانو ته بیا هم سلام وایم دا زموږ بیچاره خلک دا زموږ فقیر خلک دا زموږ د بېوزلو او بېوسو خلک واسي ته وګوره که څوک مجبور نه وي که څوک ضرورت زه د دغه بنسټ هر څوک دی کلمه د امنیت راکړه کلمه د امنیت راکړه په ما مرمي کش کړي غیم یې درته قسم په خدای کې وای ټول جهان ته ورسېږي وروره موږ غواړو چې زموږ غږ تلویزیون څه وایي خبره وکړه چې یو دقیقه دا سړی خپل حکیم سړی دی ګوره زما وروره موږ غواړو چې زموږ غږ دولت ته ورسېږي دا خاینان ته ورسېږي دا خاینان راغلي دي موږ ته وایي دوا مه تقسیموئ دا خلکو که دوا ته ضرورت نه لري دوی څه کوي دلته وروره زه درته وایم قسم درته خورم چې دا سړی ما په خپله دا خیانین ولیدل چې پرون راغلل دلته دغه دوا چې خلکو دغلته تقریبا چې هېڅ هم نه یو 100 کسه مثبت دي دغلته دوی خلک دلته چېشته راغلي وخت دلته راغلي دغه سیاحت امر رئیس چې خپله د دغه دوا باندې ښه سوی ده نو طبعا تا ته دومره افتخار ته نه شي کوی دغه سړي ته ته وګوره چې دې کې مشکل څه شي ده چې موږ هم پوه شو دغه خلکو ته یې نتیجه ورکړې ده دومره خلک دغه 3000 4000 خلک راغلي دا څه لپاره راغلي دوی خو ټول مریضان دي راغلي تر څو چې حکیم نه وي راخوشې سوی وروره دا لار هېڅ وخت نه خلاصېږي سیاحت عامه خلکو ته څه شي کړي دي دغه په میلیونه ډالر راغلي څه یې کړي دي هر سړی چې مثبت وي یوازې چې دارالمان ته شفاخانو کې بستر ته په جریان کې خپله ته په جریان کې یې ته په خبر یې ټولو په خبر دي ته دې څخه ټولو خلکو ته داد ورکړې چې دغه دوا څخه یوه روپۍ نه دي اخیسته سوی دغه زه درته شخصا ما په خپله سترګه لیدلی ده ورسره ناست یم ورسره چې دغه سړی خاص فی سبیل الله دپاره دا کار کوي ما دا خواهش وکړه ما خو پېژنې تا ښه په رسمیت پېژنم وروره تا هم پېژنم دا کارمندان دې هم ښه پېژنم وروره دغلته رایګان دوه درې څلور ته چې دلته راغلی وه ودرې چا پیسې اخیستې دغلته د لاس جکې چې حکیم صاحب باندې چا باندې تاثیر یې کړی ده که نه ده کړی ته په جریان کې به ته چې دلته راغلی وې د دوا پسې دا سیستم دا پروسه دې څنګه لیدل پروسه نو مخدا ډیره ښه پروسه ده او ډیر ښه په احتیاط روان ده نو دغه خلک ډیر نتیجه یې لیدلې ده دومره نفوس یې دلته راغلي بې عقل نه دي آیا که بې عقل دي موږ ته بې عقل کسانو موږ ته جنجال جوړ کړی ده دغه خلک دغه ولس یو څه نتیجه یې لیدلې ده شخصا زه شاهد یم حکیم پېژنم وروره په رسمیت یې پېژنم ده تر اوسه د چا نه روپۍ نه ده اخیستې ما ته یې ویلې چې دوم شرط یې ورکړه چې وروره د سر نه تر پښو پورې وایي که کوم عوارض یې که زه مجرم نم درته ما سره څوک همکاره شي چې ورور چې ما حمایه کړي زه په 4 ولایتو کې کومک کومه مګر څوک نشته داسې یو نر پیدا نه شي چې دا سړی امنیت ونیسي
ناکام مراد مړ شو هغه دولت پیژنده خو دولت به ویسئ دغه کسان ولس پیژني دغه حکیم صاحب تاسې پیژنئ که نه پیژنئ داری کوي که نه کوي وخت کې حکیم صاحب موږ وړالي ورته پیژنو موږ ته نتیجه معلومه ده وخت ولې موږ ته پوښتنه نه کړې تاسو ټول خلک ته راسئ دا ټوله خلکو ته غږ وکړه زه ته نږدې شي والکه را نږدې شئ زموږ را دې خوا شئ نارې کړئ نارې کړئ خلکو ته شرایط زموږ غږ باید ټول جهان ته ورسېږي زه به تاسو ټول ته یوه خبره وکړم ښه ځینې خلک غواړي ځینې خلک غواړي چې دا زموږ پروسه ناکامه کړي ورونه ښه په خبره غوږ ونیسئ دا پروسه ناکامه کړي په دې خاطر چې په هغوی باندې روپۍ بند کېږي و په دې خاطر چې د هغوی نفقه بندېږي و هغوی په ګروزنیان ګرځي او موږ دلته خلکو ته شپې ورځ دوا راکوو دوی غواړي زموږ پروسه ناکامه کړي دوی غواړي زموږ پروسه در سره د دنیا څخه ایسته کړي دوستانو زما خبره ښه غوږ ونیسئ په CNN کې چې پوه چې خارجه اروپا او د ده نفر دوا تایید کړه سفیر د امریکا بیګا وویلې CNN کې چې وروره پوه چې دغه حکیم صاحب به زه ووینم دغسې نسي چې زمونږ تاسې غافله شو چې دغه یو ملایکه چې مونږ ته راغلی دی یو فرشته غوندې چې خدای پاک یو وسیله مونږ ته جوړوي دغه سړی چې اوس مونږ تاسو ته په ډېرو خلکو ته تاثیرات یې کړی دی خدا نه خواسته دغه سړی یا به مړ کوي یا به اروپا اخلي بسته قندار به درته وایم چې وروره درته راځه چې څه غواړې در کومه خو مګر سړی به مونږ نه واخلي مونږ او تاسې وروره دا د افغانانو افتخار دی دا د مسلمانانو افتخار دی دا زموږ ایمان دی دا زموږ غیرت دی موږ خپل حکیم یوازې نه پرېږدو وروره نه یې پرېږدو زمونږ به یو غږ یې وروره غږ به همدغه یي چې مونږ به د خدمتګار د سړي لپاره سر هم تیار یو او د خاینینو پوه چې تر وخت اخره پورې تر څه چې د مونږ سر نه پې تېر وروره مونږ نه پرېږدو چې وروره خیانت وکړي زمونږ به تاسو یو لاس یو اتحاد یو دغه مونږ ته کومک نه ده پکار حکیم کومک راغلی مونږ تاسو ته د مونږ تاسو کوم مریض تداوی کړې ده شخصا ما 2 نفره بوتلل په افغان جاپان ته وروره یوازې دا بستر کې وایي کور ته لاړ شه وروره فاجعې ته ګورئ تاسو کور ته چې لاړ شي دا څوک یي ښځه یې نیسي اولاد یې نیسي ښځه یې نیسي مور پلار بسته فامیل ټول پې غر کوي وخت چې د مونږ د فاجعه دغه یو نفر تداوي ته نسې کوئ بسته فامیل غر کوي دغلته قسم درته خورمه چې پرون یو ښځه څلور ښځې فامیل سره راغه بسته ټول فامیل مې وای نیولی دا چا کړی خو دا سیاتامې کړی ده وخت دغه سیاتامې چې وروره ته ولې مریض نه بستر کې چې مثبت ده ته ولې چې دا دوا ما ته راکړه موږ یې خرڅوو او دوی نه ورکوي دا د خدای په رضا ورکوو نو دا را د دې کار خاص فی سبیل الله لپاره حکیم صاحب دی وروره پاسې موږ ته دی ووایي دغلته په ډاګه په زراو خلک دي دلته ورته دی چې وروره حکیم کې دغه ګناه ده موږ ته دی په ثبوت ووایي او که نه حکیم صاحب به دغلته دروو رئیس د سیاتامه به دروو موږ ته دواړه یو شی دي د وطن خدمتګاران دي مګر موږ ته د وینې په هغه باندې دا ماش خوري د میلیونو پیسې کومک راځي دا خوري مګر دا سړی موږ تاسې 4 روپۍ ورکړې وخت چې تاسې پیسې نه دي ورکړې په دغه ځای کې کرونا والا به راولو زران کسان دلته کرونا دغلته کرونا والا به موږ راولو یو ګیلاس دغه د خولې د کرونا چې څوک مثبت ده ولکه خبره اورې کرونا والا به خبره اوره دا کرونا والا به دغلته راولو د دواړو په منځ کې رئیس د سیاتامې وروره هغه حکیم صاحب هم راولو دغلته وروره د دوی دواړو د موږ ملت ته به دغه یو خاکي ګرانو دوستانو تاسو ګورئ او تاسو په جریان کې یاست چې ټول خلک غواړي چې دغه دوا ترلاسه کړي او دا خلک چې نه غواړي دا دوا تقسیم سي
دا خلک چې نه غواړي دا پروسه کامیاب سي دا خلک چې نه غواړي چې موږ دا پروسه مخته یوسو تاسې خپله په خپله سترګه ګورئ ورونه بسم الله الرحمن الرحیم ګران دوستانو څنګه تاسو وینئ دلته خلک ټوله مظاهره یې کړې ده او د دوا په تمه دي او دلته د ولایتونو او د ټولو افغانستان د دوا ویشلو نماینده او استازي چې موږ سره خبرې کوي سمه الله رباطي ورونو مسلمانانو تاسو دا وګورئ دغه ملت دولت معنی ګرځېدلی ده دولت وایي پرېږدي چې دا ولس مړ شي پرېږدي چې دوی نور هم یعنې په دوی باندې ینه نه ده یخه اجازه موږ ته نه راکوي صحتیامه موږ ورته وایو راسه دې موږ دوا لابراتوار کا که چیرې خلکو نه پوښتنه وکړه که فایده ورکوله اجازه ورکړه چې ولس روغ شي که چیرته فایده نه ورکوله ولس ته یو څه ووایه چې موږ دې کار نه لاس واخلو نو دولت نه هم دا تقاضا ده صحتیامین هم دا چې خدای په خاطر په دې خلکو رحم وکړي په دې مسلمانانو رحم وکړي په دې افغانانو رحم وکړي ټول داسې حالات کې دي د مرګ په حالات کې پراته دي سلګۍ وایي زاړي فریاد کوي دا خلکو باندې رحم وکړي ورحمېږي صحتیامین هم دا خواهش ته دولت نه هم دا ده راسئ له موږ سره کښېنئ یا که کوم عوارض په موږ کې دي موږ په اداره کې ورور په وروري باندې موږ ته خپل مسؤلیت وکړي چې موږ هغه اصلاح کړو نور په دې خلکو رحم وکړي او خلکو ته اجازه ورکوي رباطي صاحب تاسو څنګه وینئ دا وضعیت د تشویش وړ دی ډېر د تشویش وړ ده که دولت له موږ سره موافقه ونه کړي ډېر به دلته نن موږ ډېر ضایع به ورکړو یعنې ډېر انسانان به له لاسه ورکړو ډېر انسانانو ژوند به واخلي داسې مریضان دلته راغلي دا اوس د زړکدن په حالات کې دي دوی ته چې دوا ونه رسېږي دوی مړه دي رباطي صاحب تقریبا څو ساعته کېږي چې تاسې دلته په مظاهره اخته یې سهار د 5 بجې نه چې دغه خلک راغلي دلته ولاړ دي دولت موږ ته وایي تاسې دوی ته دوا مه ورکوئ دغه مریضان د 5 بجو نه لا د وخت راغلي دلته په انتظار پراته دي تر اوسه پورې انتظار دي یعنې دولت تاسې غږ نه دی کړی چې موږ تاسو سره یو که موږ تاسو څخه غواړو ملاتړ وکړو که موږ تاسو ته کومک کوو دا هېڅ غږ نه دی کړی تر اوسه کوم مثبت جواب نه دی راغلی خبرې دوام لري تر اوسه مثبت جواب نه دی راغلی کوم دستور د حکومت لخوا نه لري خیر اوسه رباطي صاحب ابراهیم بیا باشه دقیقی میلت نمیکنه ګرانو دوستانو تاسو ټوله وینئ چې دلته دولت زموږ غږ نه اوري د خلکو غږ نه اوري ګر سره زموږ سره ملاتړ نه کوي دولت وایي دا خلکو ته دوا مه راکوه دولت افغان بنسټ رئیس صاحب سردار محمد حمدر ته وایي دوی خلک ته دوا مه راکوه چې دولت وایي چې دوی خلک ته دوا مه راکوه موږ خو سر تاسې وګورئ چې ټوله خلک په انتظار دي ټوله خلک ډېر عصباني دی او دوی ټوله غواړي چې دوی ته دوا راکول شي په دې خاطر چې اوس خلک مري خلک ځان ورکوي خلک مري او دولت هم موږ ته وایي دا دوا تقسیم مه کوئ دا دوا مه راکوئ دا دوا بند دی او دولت زموږ امنیت نیولی دی خو موږ سره تر اوسه د وزارت خدمې څخه هېڅ احوال نه دی راغلی چې تاسې څه وکئ که تاسې څه ونه وکئ السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دی تاسو په خیر او مو خو ورور دلته راغلی دی دپاره چې دلته
د کورونا یو حکیم صاحب د الکوزی صاحب په نوم باندې راغلی ده او علاج یې کړی دی د خلکو. تقریبا زمونږ د کورنۍ 10 کسان ورسره روغ شوي دي. اوس دغه حکیم چې د پرون وزارت صحت وزیر صاحب چې ده هغه راغلی و، بچیانو ته دوا نه ده ورکړې، هغه بیرته به اوس بولی بندي کړی ده. موږ غواړو چې د حکیم صاحب راخوست تر څو د مسلمانانو د افغانانو علاج وشي. بیادر زوروالا را قد وزیرش نمیکنه گوش که بیادر همی قانونی بگویم، بیادر همی آدم حقه بگویم گوش که بیادر این قانونی بیادر کلگی رو مگه بیادر اینمی هفته و استاچو بچه وزیر، بچه جندال، بچه رئیس جمهور مگه مسنمی ملت ورم دوا میتم. این مردم زوراور نمیمونه که از پیسه و دارایی تجارت پیشه حالا ما رو میخواه که به زوره دلار این پدنالا 100 آمد دلارا رو میگیره، مردم غیره رو میکشه. بسم الله الله اکبر. این میخواه که تجارت پیشه کنه، این نمیخواه این مردم ملت پایمال میکنه. نمی دولت سلام علیکم دوستای عزیز. دین روز ما از 5 بجه صبح اومدم تا 2 بجه شد. مریض دولت جان کندن بودن. یک لحظه مریض دولت جان کندن قسم خورد. نفر گفت مامایم دولت جان کندن بود. در 2 ساعت میگه نفر از بستر خیز دوا رو که دادم خیز میگه بیادر. نفر جور شد از جلابات آمده بود، همشیریش هم گرفته بود، قسم قرآن خورد با دپالوی ازی که در روی وقتی که نفر در بیرو بر آمد گفت بیادر ما کلگی خوشی گرفتیم، بیادر رفتیم گاو آوردیم کشتیم که بیادر در وقت گاو کش کردن آمد نفر که گوشت ما توزیع میکنه. ماما تو خو مریض از دولت جان کندن هستی، یعنی یک انسان تا این اندازه رسیده باشه جور شده باشه. شخصا ما بردم به یک مریض برای خودم توزیع کرد که بیادر ما یک گلندردی داشتم جور شد. مگر امروز بسیار سرسد دین روز صحت آمد نفرای 5-6 نفر آمده بودن. یک لحظه ما دین روز نفرایی که دیدم، نفرای صحت آمد که دیدم، یک لحظه یک نفر وقتی نفرای سیاتامه را دیدم که بیادر اینجا آمده بودن 5-6 نفر، با کدام شبیه یک دقیقه با کدام اراده با کدام نیت که داخل رفت. ما دیدم که یک نفر دروازه را باز میکنه فیلم برداری که باش نفر ما غافلگیر کنم در کدام فساد. بیادر وقتی که نفر اونجا رفت یه عکساش در فیسبوک مونده، به هر گپش به انگشت بزش میرفت چرا که اراده از ایران نداشت. وصیتامه تو چی کردی؟ با مردم چی کردی؟ وقتی که تو جور شد بلیاز 4 تا قومت تو قسم بخو که بیادر تو ترکی جور کرد. خدا شفا داد با پشت خانه. یک لحظه وقتی که سیاتامه که بیادر برای تو فهمیدی، وقتی که نفر سیاتامه به تو رئیس سیاتامه سی، تو رئیس مریضای رئیس کل هستی، وقتی که به تو شفا یافتی تو در مرض گرفتار بودی، یکی دوا را پشت خانه برای سیاسرای به خودت آورده. حمایت حکیم صاحب څخه کوي، حمایت حکیم صاحب څخه کوي. آفرین مهم دو وزیر د صحت امید تو که اعلانش نده ولی یک از قدرت وزیر صحت آمد وزیر صحت آمد بخواد تجارت ګرانه دوستانو تاسو ګورئ چې ټول خلک خپل ملاتړ او خپل پیوستون د حکیم صاحب سره کوي او دوی خلک غواړي چې حکیم صاحب ورته ژر تر ژر دوا ورسوي. خو موږ ته وزارت صحت امید ټینګار کړی دی په جدیت چې دا دوا مه تقسیموئ او دلته ټول خلک غواړي دا دوا باید تقسیم سي، دا دوا باید خلکو ته وویشل سي. نو تاسې دوستان چې دغه لایو ویډیو ګورئ خپل نظریات خپل پیشنهادات موږ ته وړاندې کړئ. بیادر بخاطر چی آمدین اینجا خلک؟ بخاطر دوا آمدیم بیادر. از چند بجه آمدین اینجا؟ از 5 بجه صبح. نه همین خوبه همین صحیح. 5 بجه صبح لالا جان. اینمی ما از همین دولت یک خواهش دارم که اگر از همین حکیم کده یک راه چاره بهتر داره به این مردم بیا بگوه، اگر نداره این بنده خدا رو جواز بده که کارش شروع کنه. ګرانو دوستانو ګرانو مسلمانانو، تاسې وینئ چې زموږ مور زموږ خور زموږ سیاسرو په سړکو پراته دي او دا دولت نه پرېږدي دوا وویشل سي. دا دولت نه پرېږدي چې خلکو ته دوا راکول سي. زموږ خور او مور په سړک پراته دي او دا دولت نه پرېږدي چې موږ ته دوا راکول سي. دا دولت بیا برئ
خير ولا مبينة ستشري خير